بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم طارق مشال او د بیٹک ټي وی لاړه مې سلامونه منزور کړي. ګرانو مینوالو، دا وخت تاسو مونږ وینئ د پیراډایز سټي نوشهره کې مونږ دا وخت ولاړ یو. د پیراډایز سټي باره کې خو به تاسو ډیر زیات اورېدلی وي، په سوشل میډیا باندې به تاسو لیدلی هم وي، مونږ هم لیدلی او اورېدلی مو. خو بهرحال نن مونږ دلته په خپله هم راغلو، وزټ مو وکړو. پیراډایز سټي نوشهره چې کوم دی د دې د پښتونخوا چې کوم دی د ټولو نه لوی پروجیکټ دی، چې کوم دا پروجیکټ چې په 15,000 کناله باندې د ایریا دا او د وخت کې دا پروجیکټ روان دی او دا په 3 زونو کې تقسیم شوی دی، زون 1 زون 2 او زون 3. زون 1 او زون 2 چې کوم دی هغه مکمل دا به وایو چې د رهایش لپاره مکمل تیار دی. پای کې چې کوم د بجلی یا د ګیس یا د واټر سینیټیشن مکمل چې کوم نظام دی هغه ټوټلی ریډي شوی دی. نو یقینا زه به دا ووایم چې زمونږ د پښتونخوا چې څومره هم د انویسټران دي یا د هغوی د څو غواړي چې داسې ښه غونته ځای کې هغوی رهایش وکړي یا هغوی هلته کې انویسټمنټ وکړي، نو زه به هغوی ته دا مشوره ورکړم چې خامخا دي یو ځل پیراډایز سټي نوشهره ته وزټ وکړي، نو یقینا چې د هغوی دغه انویسټمنټ به په ځای باندې وي. مونږ خپله هم څنګه چې تاسو ته ما وویل دلته مونږ راغلو، مونږ وزټ وکړو دغه رنګله دلته کې په افیس کې یا د ټاون ته د لرې لرې نه د پښتونخوا د مختلفو سیمونه ای راغلي دي د ټاون ته د وزټ په شکل باندې. نو موږ به هغوی سره هم خبرې اترې کوو، د هغوی نه به د دې ټاون باره کې تپوسونه کوو. سره چې کوم د دې پیراډایز سټي نوشهره چې کوم اونر دی، مالک دی او د هغوی بچی چې کوم دی د هغوی پروجیکټ ډایرکټر چې کوم دی شهزاد عالم صاحب یا د هغوی نه علاوه جان عالم صاحب د دې چې کوم پروجیکټ چې کوم اونر دی مالک دی، هغوی سره به هم موږ په دې اړه باندې خبرې اترې کوو. نو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د سره خو جی زه د طارق مشال صاحب د هغې د ملګري حمزوي صاحب جی او د عمران صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم جی چې هغو د پیراډایز سټي چې کوم د ثوابۍ هلې ځلې دي په هغې کې شرکت وکړو جی او دا هلې ځلې په خپل سر واغستې. ماله خو ډېرې خبرې نه راځي جی، خو زه به د پیراډایز سټي حوالې سره خبره وکړم چونکې په دې څیز باندې پوهېږم او دې خبرې راځي. پیراډایز سټي چې د جی نو دا بیسیکلی په پرایویټ سیکټر کې د KPK د ټول نه لویه منصوبه ده جی. او خار چې دی جی نو خار په خار کې د نه آبادیږي، خار همیشه دغه شان لږ سایډ ته آبادیږي. پیراډایز سټي چې دی جی نو دا ټوټل کرنټلی په دې ټایم کې 12,000 کنال لینډ دی او دا لینډ ټوټل د یو کس په نوم دی، په دې کې د چا شراکت نشته. د پلاټ چې کومه قبضه ده د پلاټ لکه د کنسټرکشن اجازت په ډاون پیمنټ باندې دی، په بیانه باندې دی. دا د غونډو نه غټ ایج دی د هغه خلکو دپاره چې څوک وایي چې زما سره 3-4 لکه روپۍ دي، زه د پلاټ هم والم او کور هم دې پې شروع کړم، نو د هغو دپاره دا یو موقع ده، یو اپرچونټي ده. او د دې نه علاوه جي موږ په قسطونو باندې کورونه هم جوړو، پیراډایز سمارټ هومز په نوم باندې، چې دا کورونه چې دي نو دا موږ د دې دا واده کړی ده الحمدلله. په دې کې تقریبا د 10 نه والا د 15 کورونه تیار شوي دي او کلاینټس ته هینډ اوور شوي دي. په هغې کې زموږ واده دا ده جي چې دا به زلزله پروف وي، دا به په دې کې به ډیمنس لکه زم به پکې نه راځي، ځکه دا غون RCC سټرکچر دی. دا یو پوره ډبه موږ جوړو جي، دې موږ سانچه جوړه کړل په شډله پښتو کې چې ورته وایي، او دا په هغه سیسټم باندې غون دا نظام روان دی جي. موږ د کور قبضه چې د جي نو دا به یو کال کې کلاینټس ته ورکو او پیمنټ یې په 4 کاله کې دی. نو هر هغه کس چې هغه وایي چې زما د خپل کور شي او دا د په قسطونو کې شي، نو د هغې لپاره دا یو اپرچونټي ده. موږ په خپله دلته په پیراډایز سټي کې ایز ا ورکر کار کوو او دلته نه CEO باس دا دغه نشته دی الحمدلله، غون ورکران دي جي. پښتون معاشرې له ترقي چې د جي نو دا په اقتصاد باندې ده، په فاینانس باندې ده، نو راځئ چې ټول یو ځای شو جي ترقي ورکو. هر کار چې دا حکومت او سیاست نشي کولی. نو زموږ د ثوابۍ اپس چې دی جي نو دا طارق مشال صاحب، عمران صاحب جي ثوابۍ اپس ته چې تاسو ځئ نو سره ملاقات کولی شئ، څه قسمه معلومات تاسو هغه حاصلولی شئ، ا د پلاټ حوالې سره یې، د کور حوالې سره یې جي تاسو ټوټل معلومات حاصلولی شئ جي. او انشاءالله زموږ نه چې څومره کېږي جي موږ به د ثوابۍ د کلاینټ سره کوو د خیره سره. ا دې نه علاوه جي موږ چې کله د ثوابۍ د اپس اوپننګ وکړو نو په هغې کې موږ یو سپیشل ډسکاونټ آفر هم دغه کړی دی جي چې د هغې لاست ډیټ 30 جنوري و، خو موږ ایکسټینډ کو 15 فروری پورې. نو څومره هم چې خواهشمند خلک کېږي او چې هغه وایي چې زما دې پایل نه ځمکه
نو هغه د پیراډایز سټي ته خامخا یو ورځ را چکر شي او که پیراډایز سټي ته راتلی هم نشي جنو د ثوابۍ کې زموږ آفس دی دا نمبر به تاسو ته په سکرین انشاءالله راځي په دې نمبر تاسو رابطه وکړئ جي او دې کسانو سره انشاءالله رابطه وکړئ دوی به تاسو ته پوره انفارمیشن درکړي د خیر سره. ډیره مهرباني. السلام علیکم. دا وخت موږ سره د پیراډایز سټي نوشیرا چې کم مارکیټینګ منیجر دی جناب راج ولي خان صاحب دی. هغه یو جهان مننه کوم ته خپل قیمتي وخت راکړو. راج ولي خان صاحب څنګه تاسو پروجیکټ ماشاءالله ډیر زیات بهترین او ډیر ښه لوکیشن باندې هم دی او ډیر ښه روان دی. خو تاسو چې دا وخت چې کم دی په ثوابۍ کې چې کم هغه افیس هغه اوپننګ کړی دی افتتام کړی دا نو د ثوابۍ چې خاص کر زمونږ د ثوابۍ د لوکل ایریاز لپاره هغه خلکو ته څه قسمه پیغام ورکول غواړي دا او څه ویل غواړي هغه ته څه خاص پیکیج به ورته ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا خو ډیره مننه طارق مشال صاحب تاسو د ټیم دراتلو نو زمونږ خو دا پیغام ورکول غواړو جی چې دلته د پروجیکټ باندې الریډي کار وشو او کیږي روان دی او پریکټیکل هر یو سیز موجود دی که ګراوند دی که پارکونه دي که روډونه دي هر یو سیز شروع دی جی. نو مونږ وایو چې کم کسان اخوا د ثوابۍ نه پرس کې اسلام آباد یو خوا بل خوا ځي هغوی د راشي باقاعده قبضه ورته میلاویږي په ډاون پیمنټ باندې چې دلته راشي خپلې پیسې دلته انویسټ کړي مونږ سره جي او دې پروجیکټ نه فایده واخلي جی. جی بالکل. او باقی دا دی چې دلته دا روډونه دي نو دا روډ حکیم آباد ته تللی دی چې دا ډایرکټ تقریبا 2.5 کیلومتر کې حکیم آباد ته وته دی او دا روست روډ دی نادرن یونیورسيټي ته وته دی نو روډونو ټول نتورک خور دی او ښه ټیک طریقې سره پروجیکټ روان دی جی. صحیح. ډیره مننه تاسو چې څنګه د ګراوند په حوالې سره وي یا داسې نور چې کوم فیسیلیټیز دي تاسو کې مین فیسیلیټیز دلته چې کوم دي هغه تاسو ورکوئ خلکو ته د نورو ټاونونو نه مختلف تاسو څه خاص داسې دی ټاون کې ورکوئ؟ یاره زمونږ خو جي داسې دي چې د ټول ناول خو دا دی چې په یو سوسایټۍ کې دلته ګراوند نشته دی زمونږ PCB سره رجسټرډ ګراوند دی بل درې پارک دي یو 75 کنال پارک دی الریډي هغه خو چې دی ډیولپ دی بل 52 کنال پارک دی یو 300 کنال پارک دی په هر یو سیکټر کې یو کمیونټي سنټر دی د نه علاوه 2 هاسپټل دی دلته هغه به ان شاء الله په دې پروجیکټ کې موجود دي او دا به جوړیږي او باقی دا دی چې په ډاون پیمنټ باندې قبضه ورکړی کیږي چې هغه په یو سوسایټۍ کې نشته. تاسو خو خپل هم دلته رهایش کوئ کنه؟ زه دلته رهایش کوم جی بلا فیملی پاتېږي کم از کم 150 فیملیز دلته آباد دي او دا دی چې سکولونه جوړیږي دغه شروع دي ورسره مارکیټونه شروع دي نو هر یو فیسیلیټي تقریبا د سکول د ګیس د اوبو بجلی دا سہولتونه پکې مطلب تاسو چې رهایش کوئ مطلب دا پکې تاسو ته دې وخت کې موجود دي؟ بالکل موجود دي جی. ګیس شته دی بجلی شته دی اوبه شته دی او باقی پارکونه دي روډونه دي دا خو الریډي چې دی دا ستاسو پړوان دي تاسو کتلی شئ. بالکل او جا نو ډیره مننه. یقینا تاسو خو چې څومره ووایي امید دی او شته هم پکې موږ خپله هم ولیدل نو ټولو مینوالو ته چې څومره هم دا ویډیوز زموږ ګوري په دې شیشه باندې موږ ویني موږ اوري او د راج ولي خان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. څوک چې انویسټمنټ خواهشمند دي غواړي چې یو ښه ځای کې هغې خپلې پیسې انویسټ کړي نو هغې کولی شي چې په ثوابۍ کې عظیم خان پلازا هغې کې په لومړي فلور باندې د هغې آفس دی په هغې کې عمران صاحب موجود وي په هغې کې تاج رور موجود وي یا داسې نور ملګري هم دي نو هغې دې هلته یو خامخا یو وزټ وکړي د معلوماتو په حوالې سره که هغې ملاقات کول غواړي انویسټمنټ کول غواړي نو انشاءالله چې دا به د هغې د روان مستقبل لپاره د هغې دپاره د هغې د بچو دپاره یو ډېر ښه انویسټمنټ. بسم الله الرحمن الرحیم. تعلق خو زمونږ د بنیر سره دی عمر وهاب مې نوم دی او پیراډایز سټي سره پیژندګلو د تیر شو 10 کالو نه ده دلته زو راځو خپل انویسټمنټ هم دی خپل پلاټونه اخیستي او د ټول نه غټه خبره خو دا ده چې کم کار مو کړی دی نو په هغې ډېر زیات خوشحاله یو ډېر مطمئن یو او د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو چې په ډېر عجیبه وخت کې موږ دا فیصله کړې نن الحمدلله موږ په ډېر زیات خوشحاله یو. د هر چا دا یو خواب وي چې په اسلام آباد کې یا په پېښور کې د هغه یو پلاټ یا د هغه کوري خو چونکې موږ تعلق متوسط طبقې سره دی هغه څیز موږ نشو افورډ کولی یعنی 55 او 60 لاک باندې صرف 5 مرلې پلاټ اخیستل بیا په هغې جوړول دا تصور زما خیال د متوسط طبقې د خلکو د وس کار نه دی. لہذا پیراډایز سټي یو داسې پروجیکټ دی چې په دې کې هغه خلک چې د هغوی کم آمدن دی یعنی نوکر پیشه خلک دي یا د هغوی منتلی او انولی انکم دومره دی چې هغه دا خواهش خو یي چې په اسلام آباد کې پلاټ واخلي خو کولی یې نشي نو هغه خواهش ولا الحمدلله په پیراډایز سټي کې پوره کېږي. سهولتونه د اسلام آباد غونته کې او ریټ انتهایی کم. ډېره زیاته مهرباني.